اشرف غنی څنګه د منظور پښتین د بندي کېدلو په جواب کې د پاکستان په سفارت باندې بندیز ولګولو ته چې څنګه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. سلام، وخت مو په خیر. پاکستان وایي افغان حکومت یې په کابل کې سفارت ته اجازه نه ده ورکړې چې د فبروري 15 نیټه له کشمیر سره د پاکستانیانو د یووالي د ورځې په توګه ولمانځي. پاکستانی چارواکو خپلو رسنیو ته ویلي ټاکل شوې وه چې د پاکستان سفارت د کابل په انټرکانټینټل هوټل کې له کشمیر سره د یووالي د ورځې په مناسبت غونډه ونیسي، خو افغان حکومت ورته اجازه نه ده ورکړې. سرچینه وایي افغان چارواکو په کانټینټل هوټل کې دغې غونډې ته د ریزرف نیول شوي تالار هوکړه هم لغوه کړې ده او پاکستانیان یې رخصت کړي دي. پاکستان د فبروري 15 نیټه له کشمیر سره د یووالي د ورځې په توګه لمانځي، خو افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې د سیمې د هیوادونو دښمنۍ پر خپل ځای، مګر هیڅکله به خپله خاوره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د نیابتي او تبلیغاتي جګړې د ډګر په توګه کارېدو ته پرې نږدي. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوی وي نو دغه ویډیو د سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.